الحمدلله والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. نن ان شاء الله په دې درس کې مونږه هغه اذکار او هغه دعاګانې بوایو کمی چې منقول دي د نبی پاک علیه الصلاة والسلام نه په عمره کې یا په حج کې، کاغه د طواف متعلق وي او که د سعی متعلق وي. د ټول اهم ذکر هغه تلبیه ده. نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه حج او عمره ډیر افضل ده چې په هغې کې ډیره تلبیه وویلی شي او په زور سره وویلی شي او گونج आवाज وکړي. او دا د حجانو طریقه کار دی چې په جاز کې او په روانه او خصوصا چې کله دوی نږدې شي دا وایي. لیکن حدیث کې راځي چې کله تاسو د مکی کورونه وګورئ نور افعال ډیر وي، دې کې به لږ خاموشه شي، هغې ته سوچ او نیت برابر کوي او چې کله بیا نږدې شي بیا خپلې تلبیې شروع کوي. د تلبیې دغه مشهور الفاظ دي: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. نور الفاظ هم منقول دي په صحیح احادیثو کې. کله کله به نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ویلي: لبیک الہ الحق، لبیک ذا المعارج، لبیک ذا الفواضل، لبیک والسعدیک والخیر بیدیک. دغه الفاظ د نبی پاک علیه الصلاة والسلام نه منقول دي. کله کله به کلمه د توحید هم ویلي چې لا اله الا الله. او چې کله به د حج اراده او نیت دا دعا به کوله: اللهم حجة، کله به عمره و عمرة لا سمعت فيه ولا ریا. یا الله داسې حج راته نصیب کړي چې هغې کې ریا ځان ښودنې دا شیان نه وي. او دا بعضې علماو د نیت وخت کې دعا ښودلې ده، لیکن تاسو ته مخکې ما ویلو چې نیت د زړه شی دی، په الفاظو باندې نیت نه ادا کېږي، زړه به متوجه کېده. او دا دعا وي: اللهم یا ربي اني اريد العمره، یا که حج دواړه وي تمتع وي: اللهم یا ربي اني اريد العمره والحج فيسرها لي. كثرت فقط عمري: اللهم اني اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني. وكدواروي نو فيسرهما لي وتقبلهما مني. دق الفاظ هم ویل شي، لیکن دا د دعا الفاظ دي مولا علی قاری په مرقات کې ذکر کړی دي. بل د نبی پاک علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې د طواف نه پس به 2 رکعاته مونځ کاوه او د هغې تذکره مونږ وکړه مقام ابراهیم سره. او یا کال ته راشوي نو کوم ځای کې چې کې نو بالکل دا مسنون عمل دی. په لومبي رکعات کې به قل یا ایها الکافرون او په 2م رکعات کې به قل هو الله احد دا سورتونه لوستل. دا یو مستقل عمل دی، په کار دا چې په دې باندې عمل وکړی شي. کله داخل شوي مسجد حرام ته نو دلته 2 رکعاته تحیت المسجد نشته او تحیه د مسجد حرام هغه طواف دی. نو طواف نه به شروع کې او چې کله دی په کعبې باندې نظر ولګېده نو د عبدالله بن عباس یو روایت کې راځي، اگر چې ضعیف دی، هغه به دعاګانې غوښتي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه یو حدیث دی امام بهقي نقل کړی چې هغه به دا الفاظ ویلي: اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. دا الفاظ به ویلي. او چې کله به په بیت الله باندې نظر ولګېده نو دا به فرمایله: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا وبرا وزد من شرفه وكرمه ممن حج او اعتمر تشريفا وتعظيما. دق الفاظ به ویلي. او بعض علماء دا حدیث هم نقل کړی دی، اگر چې سند کې ضعف دی، مشکات هم راخسته، امام ترمذی هم راخسته دی. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی پاک علیه الصلاة والسلام لاسونه نه دی اوچت کړي. او بعض علماء فرمایي چې په دې موقع کې چې کله کعبې ته ګوري په دې کې دعاګانې قبلېږي. امام ابو حنیفه علیه رحمت نه چا تپوس وکړه چې کومه دعا وغواړم، نو هغو ته بهترینه دعا وښودله، هغه دا چې دا دعا وغواړه چې یا الله مونږ څومره دعاګانې غوښتې دي او دلته یې غواړو په دې حج یا عمرې کې، یا الله زمونږ نه ټولې قبولې کا. په کار ده چې مونږ ډېرې دعاګانې وغواړو. اصلا دعا په هغه وخت کې ډېره قبلېږي چې د انسان په زړه کې عاجزي وي، خشوع وي او توجه د زړه برابر وي. او اکثره چې مونږه په لومبي ځل باندې حرم ته داخل شو، به کعبه وګورو نو موږ باندې عجیبه کیفیت وي. حقیقت دی چې دغه وخت کې موږ الله تعالی ډېر نږدې یو او توجه هم ډېر زیاته برابرې. نو په کار ده چې موږ دعاګانې وغواړو، ښې ډېرې وغواړو. عموم د احادیثو دا دی چې نبی پاک هر وخت کې دعاګانې غوښتلې، وخت به ورته نه ټاکه. نو په کار ده چې موږ د هغې نه فایده والو، ښې دعاګانې وغواړو ځان ته، خصوصا بچو ته او والدینو ته، استادانو ته، ټول امت په دعاګانو کې یاد کو. هغه حدیث کې به هم راشي چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله یو بنده مسلمان ټول امت په دعاګانو کې یاد کی، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه. الله به د مؤمن مسلمان ته د هر یو مسلمان په سر باندې که ښځه وي که نر وي یو نیکي به ولیکلي. په دې دور کې د یو محتاط قول مطابق څه د پاسه 2 اربه
مسلمانان دي. نو تا چې کله دا دعا وغوښتله نو د صحیح حدیث مطابق تا 2 اربه نیکۍ وګټلې او په کوم ځای کې دې وګټلې چې هلته یوه نیکي پر څو چنده باندې ده. نو بهتره خبره ده چې ټول امت ته دعا وغواړي او بار بار یې وغواړي. او چې کله په گیټ د مسجد حرام داخليږي نو داسې ووایه چې دا د مسجد دعا ده، بسم الله اللهم صل علی محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتک. ډایرک با حجر اسود په برابر ورځي ځکه چې تبه طواف شروع کې او تحیه د حرام اغا طواف ته. نو کله طواف شروع کې نو د حجر اسود نه به شروع کې بسم الله لاس به اوچته هغه ته به استلام کې او که وسط کې د تفصیلی وضاحت مخکې مونږ کړی دی هغه خپل کا. لیکن نن سبا عام رش ډیر وي کته تکړی او رش کم یو په لګ رش باندې کیږي. عبد الله ابن عمر به فرمایله ک لګ رش وی لګ ټیل وی زبې کوم ځکه د پاره ډیر لوی فضیلت دی او د حجر اسود د ګټي غ فضایل مونږ مخکې بیان کړیو. او بيد انسان بسم الله وای یا بسم الله الله اکبر وای. د عبد الله بن عمر نه بسم الله الله اکبر هم ثابت دی او بعض علما وای چې په دوارو عمل داسي وشي نو بسم الله الله اکبر دی په اول ځل وای او چې دویم چکر راشي او شروع کې به بسم الله وای. نو د قشان و چکرا د طواف برابر کی او د طواف چې کوم د چکر نور مسائل دي سم بیان کړي او صبر ان شاء الله بیان. چې کله با نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام طواف شروع ک او رکن یمانی ته به ورسېده نو رکن یمانی چې کله رشنی نو هغه باندې لاس لګول مسنون عمل دی، لیکن هغه ته د لری نه لاس وچتول او سلام نشتا او به په دغه طرف باندې چې دی خوراشي حجر اسود دی، یو طرف ته رکن یمانی او بل طرف ته حجر اسود دی. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام به دا دعا لري وغوښتله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. پکار چې په دغه لګ مقام کې موږ دعاګانی خامخا وایو چې کوم منقول دي د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام نه. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بعد زمزم د اوبوس کلو نه پس دغه دعا وغوښتله اللهم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ځکه زمزم داسې اوبه دي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لما شربا چې په کوم نیت باندې د اوس کری الله به تاسو هغه درکې کته طاعت غواړي عبادت غواړي خاص حاجت دی وی شفا وي د بیماری. او نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام مسنون طریقه دا مو چې د مرض په ځبانه به دا چول حکم کاو تا باندې یو دانوي یا د اپریشن کړي وی یا څه خاص غړه بیماری وي نو دا او په اقصی باندې د شفا په نیت باندې وکا او بار بار کوا او په صحیح یقین باندې کوا ان شاء الله الله به خامخا شفا درکړي. نور څه مسائل بم بیانو خو لیکن مختصر یو څو مسائل دلته ذکر کوو. اول دا طواف کا سوالات د صحیح حدیث کې راځي دا په اودس باندې کې کچرتا د یو طواف د چکر په دوران کې ستا اودس مات شو دا څلورم چکر یا دریم چکر نو دغه چکر چې کوم ځکه مات شوی د قضیه بیات ساتي لا بش او دسو کی او د قزنه بشروع کی یو طریقه دا لیکن افضل دا دا چکر دریم نمبر دی یا څلورم دی دا دوباره به د سرنا شروع کا حجر اسود ته لاشه استلام او کا په یو لاس باندې بسم الله و یا بسم الله الله اکبر دا د سرنا شروع کا. یو خبره د یاد وساته دویم مسله دا چې سعیت بغیر د او دس نه هم کولای شي لیکن په مسجد کې او دس هر وخت د پار افضل او بهتر دی پکار دا چې تو ته او دسو کې. درېمه خبر اهم دل دا چې کله ته طواف کې یا سعی کې او الله اکبر د اقامت شي نو ارڅ به پرې دی دلته به منتبه ودرېږي. بل اهم خبر دا چې بعضی خلک په مروه باندې ولاري او چې کله وم چکر دا گردش د سعی ختم شي نو الته معمولی غونتی بيختوالي په دې سره ګوره قصر نه کیږي په دې سره ستا عمره نه پوره کیږي ته د احرام نه نوځي تبا د مکمل سر نبیخته علی څلورمه برخه اخیستل د خلاف سنت دی او بعضی به بالکل معمولی غونتی والی نو دا بالکل ټیک نه دی بالکل جایز نه دی مکمل سر نه باخلی. او دا مسله مخکې مونږه بیان کا چې چرته ته متمتع وي حج ته پار راغلی وي او لږ ورځې حج ته پاتې دي نو بیا ته دا ویخته کلومه کمی کا ځکه چې په حج کې به کلول ډیر افضل دي او نبی پاک درې ځل دعا کړې ده چې د عمره کوونکو د پاره چې کله سر کلی او چې کله وړوګه کې د پاره یو ځل دعا کړي او که ته فقط عمرې ته راغلی نو به بهتر ده چې گنجې کې او سر صفا سوتره کې. بس کوشش دا کول پکار دی چې فرض منځونه څومره دی وس کیږي چې داخل د مطاف کې یا په داخل د مسجد حرام کې وکي. بعض اوقاتو کې چې مونږ راځو مونږ نه پاتې شي یا چې عمره پوره شي نو ستړي بیا نه پاتې شي نه مونږ راغلي د عبادت د پاره دلته خسته عبادتو کې بهترین عبادتو کوي. اخره کې هم خبره ده چې اکثره په لار کې سبیلونه تقسیمیږي
او بعض خلکو ته په ګنټو ولاړ وي لاس ورته نیولې نه دلته د الله نه د غوښتو زیاده وراغلی چې د الله نه وغواړي لکونه روپۍ دې لګولي یو زرونه نور هم ولګوه خپل ځان باندې خپلې پیسې ولګوه سبیل ته لاس منیسه خیراتونو ته لاس منیسه اته درې دې چادر کنو والا قبر مکوه لیکن هغې ته په قطار کې مو ودرېږه فوراً زه خپل کمرې ته مونځ کوه عبادت کوه آرام کوه خپل خوراک کوه څه عبادت کوه لارو کې خیراتونو ته مو ودرېږئ دا ډېره بده خبره ده او نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی د کیمرو دور دی د موبایلونو دور دی هسې نه چې ته پاتې راشي او ستا ویډیو څوک ونه کړي او تا سبیل ته لاس نیولی او حالانکې ته کروڑپتی ته اربپتی تا سره پیسې ډېري نو دا بهتره خبره نه هغه چا دپاره سوال به جایز وي څوک چې بالکل فقیر وي بالکل د صدره کې نه لګېږي لیکن الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي د آخري زمانې چې کوم صفات نبی پاک علیه الصلاة والسلام بیان کړو خصوصا د حج او د عمرې په باره کې هغه اشیاء ښکارېږي الله دې زما او ستا حج او عمره قبوله کړي اخره کې بیا خواست کوم موږ په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ